الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورو پوښتنه کړې ده چې دلته بعضې کسان چې کله فرض لمونځ وکړي بیا ځای بدلوي بل ځای سنت یا نفل کوي، د دې شرعي حیثیت څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو محدثینو فقهاو د دې دوه حکمت بیان کړي. یو حکمت دا چې پر متعددو ځایونو باندې پر ډیرو ځایونو باندې سجده لګیږي او دغه د سجدې ځایونو به د قیامت په ورځ دا ګواهي دا شاهدي ورکوي چې دغه بنده پر ما باندې سجده لګولې ده. دویم حکمت دا دی چې کله لمونځ په مسجد کې په جماعت وسی او بیا ځایونه سره بدل سي، نو دا هغه آخري راتلونکي کس ته چې د جماعت وروسته یو څوک مسجد ته را داخل سي، هغه ته دا آګاهي ورکوي چې جماعت سوی دی، دا خلک سنتونه کوي. نو په دغه دوه حکمتونو کې د آخري حکمت تر جماعت پورې خاص دی او هغه اول حکمت عام دی چې مثال سجدې پر ډیرو ځایونو باندې ولګیږي. نو که څوک کور ته لمونځ کوي تنها او یا زنانه لمونځ کوي کور ته، نو هغه د دې ډیره پابندي نه کوي، صرف د یوه حکمت لپاره که کله ناکله ځای بدل کړي چې مثال پر ډیرو ځایونو باندې سجده ولګیږي نو ښه خبره ده. سنن ابي داود کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا ستاسو یو د دې څخه عاجز دی ان یتقدم او یتأخر، چې کله لمونځ وسي دی یا څه مخکې د هغه څه ودرېږي یا د هغه ځای څخه لږ راشاته سي، او عن یمینه او عن شماله، یا راسته طرف ته لږ ولاړ سي یا چپه طرف ته، هلته بیا نور لمونځ وکړي. نو یعنې عاجز نه دی، باید داسې وکړي. سنن ابي داود کې حدیث راځي په اول جلد 144 صفحه کې. دا شان د سنن ابي داود په شرح بذل المجهود کې راځي په 4 جلد 583 صفحه کې. او فقهاو هم لیکلې ده الدر المختار مع الرد المحتار کې راځي 2 جلد 248 صفحه. دا شان فتاوا دارالعلوم دیوبند 4 جلد 210 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.